د امریکای ساينسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادۍ اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکای په خبره ډېر زر ایمان وروړي کله بل چا په خبره ایمان وی او کني خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطي او یو ته خی چوغره کنه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کارو تاسو وایي چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نه دي شوي چې ګنې امریکای وویل نو زمونږ او د هغې د وینا منځ کې تصادم راغی د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سیوا ډو بل چاته معلوم نه امریکا خو امریکا ده چې د هغې نکت هم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه سلور کتابونه دي آسماني تورات او انجیل او زبور او قرآن او تقریبا 100 صحیفې دي آسماني دا سلور کتاب او 100 صحائف آسماني نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په سلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه داسې جوګتونه به زم دوله کا اوس درته ولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او غلای به وریږي او اسمان برا غورځيږي نن نه ویلي بیګای ویلي چې باران بکیږي نن دې شین اسمان ته وګوره دا خو فرضي جوګتونه دي دنیا یې ولي لہذا مسلمان قوم ته چرې د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قرآن نه زیاته ده عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده په کوم تاریخ ده او رانیږي په کوم تاریخ دا علم سوا د الله نه بل اچا نشته او دا قرآن ویلي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سوا د الله نه چاته دانشته إن الله عنده علم الساعة د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل چاته نشته یو آثار قیامت علامات د قیامت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي د جمعې ورځ اوس کم سم کې دا علم چاته نشته د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي دی ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دی ورځ ته جمعه ولې وایي نو د جمعې وجه ډېرې دي یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي جمع پکې لوی کیږي لیکن لوی وجه پکې دا هم ده چې دی ورځ ته جمعه څه کوي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي نو ورځ به د جمعې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې منځ د پاره ډېر اهتمام وکړو غسل د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت لوی جمع تتلل دا احسن طریقه او بهتره طریقه او زیات ثواب اوس خدا دسه بدقسمت عمل چې کده دوه وختو جمعات تم د جمعې مسپکی کی کچرته یو نیم صف تم د جمعې مسپکی کی الکه داول وای پس یې پرېدا چل سده چل دادې چې ستاو زما روح نه غړي ستاو زما
منس کی انس نشتا. زه خو ډیرو خلقو تعالی زور کوم چې ډیر خلق په ما خلګي کنه په مون خنه لګي. بنی آدم چې به بنی آدم کته ډېر خوشاله ده. اوس چې بنی آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. تاسو وایي په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پیښور ته را رسېدی. الکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدی؟ وې د عزیزانو د برکته. خو چې کوم کلی له به دمې لستون شم سپي به راپسې شو نو په منډه بیا کړم. چې بل کلی له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو هغې به په منډه کړم نو په یو ساه مې را منډه والده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. انسان د خو انسانیت ووتو بلکل سړیتوب ته ووتو اخلاق ته ووتو انس ته ووتو. تاسو د جماعتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جماعت کې کیږي دی له ګوره دا خوار خلک دا ملنګان د خدای واقعي دیندار دا غوړ غوړ چې دي داسې جماعت لټای چې چرته تقریر نه کیږي. دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت لذي چې زر پکې موس کیږي نو ته زر ولې ځان وزګارې څه چل دی؟ د ملک غم دی در سره د قوم غم دی در سره د خدای غم دی در سره د رسول غم دی در سره سنډا دا ځان ولې ځان وزګارې سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. امبر سره میخې له زر ځان وزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته چې په شا دې کړم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کیږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم؟ زر خو دې هغه سړی منځو کې او زر دې ځان وزګار کي که نه جي چې څه غم خو ورسره رحمان بابا ته چا ووی راځه دلته ملا راغلی دی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږونې سي ناصح غوندې اوزګار ته. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واس چې کوي دا ناصح دا اوزګار دی د اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار دی. چا سره خو د عشق غم دی که نه جي چا سره خو دا غمي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسېده چې بار ووتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی. چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږونې ونو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې ای الله ستا ما سره ډېره مینه ده. د پې دروازه وټکوله ای چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوفه کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې کار دې څه زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچ وي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه وزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت. اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې. زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه ته واقعي تلوار پکار ده ځکه چې هلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک څه دا خسکي مالدار چې دي دا
د پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیر وګدي کینی شوق هم کې مچران ضرورت سره و دا خو جی خبر ایمان نه زاغه انجن ما چې څومره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه پر کار کوا بابا مرز مونږ واسه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانه به منډه وي او ملنګانو پسې ملنګان منډه خیال امراغه زاروکش هر سړی مال دلته نشي راځي نو راځي نه دی جمعه دا غړ چې دي دا ټول پوره دي زکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه تراتلې بربنده لونه چې درې منه بار بربنده ګرځي هغه چرته راتلې دلته خو هغه سره راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې مات نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ خو د زمکه په سر یو مورخ خو چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش او خی او دا خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ دی دا علم سیوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د لپاره اهلیت پکار تصنیف د لپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نام خپل ور کی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو ګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کاله مخکې رحمان بابا ته د 300 کاله په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وخت چرته تیر کړو مرید د چاو تعلقات چا سره وو دا غزا دا کبي ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په لګول ما غته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل نو خپل ځان نه دا جوګتو و دا خبره چې د کړي و چې ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دین نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ
کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام کې. میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی دیوبند د شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ته وګورئ که نه مونږه پښتانه مونږه پښتنو ته وګوره کتاب ډمان ولا په میراث کې ورکړي ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجي شروع په ټپ وړاندې شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر شیطان ویلي دا خو د شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامې دې سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان ډمان ټول کوم غم به دې ملک جاړي یو غم شته ده او یو زخم نه دی چې به جوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشي یو غم د دې قوم نه سره وجاړي دې قوم کې خو غارونه دي سوړی چې ټپه بل طرف ته صورت اوزی بلای چټپه بل طرف ته بلای چټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې ټول عمر می تیر شو بی هدا په زمانہ اوست زمان سروی او د ترکو یستانا اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ اس پا دیتا سپری اس میں حاصل نکرون پشی خی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پا دار نشر رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑنا دانا اوس منصور ته وته چا کافرو د سکوش مليانو په دار ولې وخه جو ولې ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیخ پکې ډېر راغې ضبط یې ونکړې شو چغې و یو مقام دی په دې ولایت هغه ته استغراق فی الله یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تچو رسی استغراق فی اللہ رش ملکل محوشی د خدای په ذات نو دې چې ار چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري ما الله ورته ښکاري आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونی و چې دا سوه ونل ځکه چې ارڅ ورته راویني و مړې کو اگر اسیم انا الحق چې غوالي چې کوم رسای د تغاړه کې شو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغرا کوم قبر ته چې د کوزولو ا قبر نم ان الحق چغرا شیخ شبلی رحمت الله علیه دا وخت ډیر لوی بزرگ په خوانی بزرگان بچو او برشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لګي اوس په بیا څو ورته کېږم بهرحال اوس ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دې چې ولور شي چې جمعات کې ناس تم ترون نه وځي کترخ ګرم چې څه راوړ کنه استاد سلام علیکم ته ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ او چې لاس څنګه حال دی خیر نور خیر دی
او چې ورلاس په خیر کې دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو. خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټه بجاری وي دلته یو اتلس روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول درې ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 100 روپے ورځ اوس درته خیمه اسنه چې ما په ګورم دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع کړه ته ګوره چې مال تا په سیمنډي وای کنه دولت تا په سیمنډي وای یو یعنی ته به وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان دسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه دسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک بستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته د مال ضرورت سي دسې وظیفه پکار او دغه لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه شک سړي وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت در توشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خوان د خلینو نزي او نه به ټول عمر په بل خوان پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت یې درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دوه خواریو کا ته ګوره چې تا ته کی زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نه کیږي ځکه چې د مردار سره خلط شوم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خلم خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګری زمانہ کې چې خلم ټیک او خیالات مې ټیکو سلور کرت ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام توبه اوري بدن مو مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو دا لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات خبر ته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شي نشتېږي دا غي نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمي کیږي هیڅ بنئ سر شپه بسملی چې سار را پاسې دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم كل من عليها فان كل من عليها فان دا سجګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی پاتې نو کتن نو چې اس نشته مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مرشو سبا مدا وخت په دې ځما کاړو ته موجود نه وختي بیا خاخ کړي نو چار کله څه شې نه
زما س حیثیت نشتا، زما د ځان بچکولو سپاور نشتا، نو ما ته ناس په څه شي دی؟ زه به غاور په څه یم چې زما ځان گیر شي، زه ځان نشم خلاصولی، نو زه به غرور په څه کوم یا به بل څنګه خلاص کړم؟ عزیزان، قدرت چې څه کوي خلک. رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدې مې وار دې هر چیشي په مایخانه، نو مایخانه شراب خانه ته وي، او دی وی چې زب شراب خانه ته زما مولاتوب او شیخای کې بيڅونه. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې به تقلید سړی کمال ته نه رسي، به تقلید. لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی. څلور مذهب دي، تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي. اب دې خبره ده چې دې کې غوړه حالو مذهب په ټوله دنیا باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید به د یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چې رهبر به پیدا کړي. رهبر یو مرشد کامل به پکاره، مرشد کامل. رحمان بابا وایي چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه، اوس پس لدې مې وار دی هر چیشي په میخانه، اوس به مرشد نیسم که میخانه کې وي. میخانه نه دا میخانه نه دا مراد، میخانه نه دا د دنیا شراب خانه نه دی مراد. شراب بند هر شټل ملک د شراب ډیپو دی بند څه جواری بند ټول ملک د جواری ډیپو دی. او غریبان پادیرو کې کوي او مالدار په کلبونو کې کوي. دا شاخه تاخه زامن چې دي د آرامیان زیات دیرو کې جواری کوي، او دا ساربه چې دي دوی په کلبونو کې کوي. خبره ده دا جنگ ګډول بند. خواران چې دي اجر تسریم رې اډاګه ورته ګوري، دوی ځان د کلبونو کې ګډي. په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغ شپه دلته په صدر کې درې ډمې په کلب کې ګډې دي. صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمې په کلب کې ګډول. یاله برای زما عزیزان بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خایا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلک نه ګناه راټینګول نه شي. ناقبندي باندې غلطنګي چې پولیس ناقبندي وشي او پر روډونو باندې ولاړی او موټر او رشکی چک کوي چې لکه دا غل چرته ونه تختی. غل خو وزر لري، غل خو وزر پاوازي، غل او ستا پولیس راټینګول. بل دا چې ملک داري ګناه کنیکشن دی د بجلی د ګری سټیشن نو ګورئ دنیا لینونه تیوتی او دار علاقې لین سره د ګری سټیشن کنیکشن دی. دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې ګری سټیشن سره. په دې سره کو نو ګورا زه ته چراش بډم لټي او چې خاص خلق فراشي غي ته لره نه اشاره وداسي وشي زئی الګا دا خطرناک وي دا دا زه پیژنې خود خبره ده. نمازي دان دا بکیږي څه د دې ملک انجام به څه دا ملک بالکل د قابونه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چې دا د دې پزړه کې په صحیح معنو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلان د خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله کومږ ویلو. د دې بداسي مثال چې عمر فاروق
واله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر ورسېده حکیم ته ویل حکیم صاحب خپل کور ته په مخالفه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دوه په دوه روان یو څه आवाज درته وشو وی بس مړ شو حل خو وی حل دا دی چې دا وګوره پردای چیلای دا پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چیلو به دا جرأت نشو کولای چې پردی بوټي اوس چې چیلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورو وي زناورم پردی بوټي نه خوري چې عمر بخپه شي عمر بخپه شي نن مون رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځل کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ډکه د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حديث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مليان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مليان مونږ مليان ما درته وایي چې کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي ملا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره په پاکستان زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او په ځان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په وګه کړې و او تر دې پورې دوی په وګه وړې و د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره نونه و چې جنازه دې په وګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره خیر سده انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانه نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توایي چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره څه چل کوي خدا وایي چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شری نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک لوشو ساتي و که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیا تعمیر کېده پیریان او دیوان یې اخته کړي او دا غټ غټ کاڼي بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیه السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه وی ولې وخت دې پوره شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو وکړه چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې نن یهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډېږي کله پکې سکي هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي
تاسو لا په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونځ کړی هغه د یهودو په قبضه کې ده او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لک روپے قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لک روپے مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تاوي چې یو مولانا سي ویلي چې د ادیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره اورده خوشحال شي مالدا څه درو دا درو ته پیمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې د تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستي دا هم لا کوم خوب لیدل دا څه یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه په جنت کې تاسو به جنت کې ابل ورځ چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نوې لوګیا راوته قبر او لوګیا ته راوته دغه خلک ورته درود شریف نو لوګیا یو سړی په لاسم کې نو لوګیا مدن ما لوګیا پرېدا د خدای د قهرم انتها شوی دا د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو بار راغورځي ته لوګي غلام بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه به دې نه ساره اعلان لوګیا لوګیا څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اژدها ور سره پراته نو د دې انسان اوګت خامار ور سره زموږ استاد داغه دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنهستو کلی ته وړو د ترمزو اجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغله او تکسر ګلاب دې سپېګمو ته ولا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلکو د اور تنور دی مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوري دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندې دی لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه راځه ټانګه کې کینولې د ادیره ته بوتله په دې مخ ورته لاس راوخ کو وای ګوره د ادیره ته اوس چې ادیره ته کتلې دي هر قبر د اور تنور او د لمبې کروي بیا راوسته دی یو جمعه ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعات کې چې ګوري کل هم سپي خرونه میلوګان بیزوګان دا ولاړ لس نه بس بیا ولا رسول کړ فلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زې سکړم که ظاهر مې د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوې د سپي په شان د سپي په شان نو د ظاهر شاک صورت کې د بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته کنه خر ته رستو نه داسې زور کا او دا نه چې مخکې لاش ابرستو زور تی مخکې زور کا ابرستو مونږ کې دا نشته ته ورته خیال چې لکه دا کنده ده پکې ورغورځو کې دی و چې پکې اسانه شو دا ده کنه د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتېدو وجه هغه دا ده وی راځه چې درته وښیم راوسته خنزیر یو ښځه خنزیره ده 4-5 نران